پارلمان د ډیموکراسۍ ممثله طاغوتي اداره. پارلمان څه شی دی؟ پارلمان په ډیموکراسۍ کې د خلکو د منتخبو استازو هغه اداره ده چې د خلکو لپاره د قوانینو د جوړولو یا د تشریع، تحلیل او تحریم مطلق حق لري. د اکسفورد قاموس د پارلمنت کلمه داسې تشریح کوي: Parliament, a group of people that makes the laws of a country. پارلمنت د خلکو هغه ډله ده چې د یو هیواد لپاره قوانین جوړوي. په تیرو بحثونو کې ولیدل شول چې په ډیموکراسۍ کې د خلکو اکثریت د اعلی مرتبه لري، ځکه چې د سیادت یعنی اعلی حاکمیت حق چې د امر او نهي، تعلیل او تحریم مطلق حق دی، په اکثریت پورې اړه لري. لکه څنګه چې په دین کې د الله جل جلاله فیصله نشي رد کېدلی، همدا ډول په ډیموکراسۍ کې د اکثریت فیصله نشي رد کېدلی. دا چې اکثریت په ډیموکراسۍ کې د الله مرتبه لري، نو پارلمان چې د اکثریت استازي دي د پیغمبرۍ یعنی استازیتوب مرتبه لري، په دې معنی چې استازی به د خپلو موکلینو د خوښۍ مطابق قوانین ایجادوي او د هغوی په مصالح به تامینوي. ډیموکراسي چې اصلا په سیکولریزم لا دینیت ولاړه ده، د حکومت او نظام په چارو کې دین ته د مداخلې حق نه ورکوي. نو په همدې اساس ټول هغه قراردادونه او مسودې چې د قانون کېدلو لپاره پارلمان ته د بحث او غور لپاره وړاندې کېږي باید په دیني بنسټونو ولاړې نه وي. د ډیموکراسۍ له لارې طرحې، نظریات او مسودې تر هغه وخت د تطبیق وړ نه دي چې ترڅو یې د پارلمان لخوا د قانونیت حق نه وي ترلاسه کړی، ځکه چې په پارلمان کې قانون هغې مسودې ته ویل کېږي چې د پارلمان دواړه جرګې تصویب کړي او جمهور رئیس یې توشیح کړي، او ترڅو یې چې دا مراحل نه وي طی کړي تر هغه پورې د تطبیق وړ نه ګڼل کېږي. په ډیموکراسۍ کې پارلمان د هر فکر او نظر خلک د انتخاباتو له لارې ځان رسولی شي. کفر، الحاد یا کوم بل عقیدوي انحراف پارلمان ته د هغوی د رسېدو معنی نه ګرځي. په همدې اساس چې هر څوک پارلمان ته ورسیږي، هغوی هلته د خپلې خوښې او نظریې مطابق قانوني طرحې پارلمان ته وړاندې کوي او هغوی د خپلو هر ډول افکارو او نظریاتو د بیان له امله تر عدلي تعقیب لاندې هم نشي راتلی، که څه هم چې هغه نظریات د دین په خلاف وي. همدغه صلاحیت د کرزي د حکومت د اساسي قانون په 101 ماده کې داسې بیان شوې ده: د ملي شورا هیڅ غړی د هغې رایې یا نظریې له امله چې د وظیفې د اجرا په وخت کې څرګندوي تر عدلي تعقیب لاندې نه نیول کېږي. پارلمان ولې طاغوتي اداره ده؟ لومړی، طاغوت په اسلامي شریعت کې هر هغه څه ته ویل کېږي چې پرته له الله یې عبادت کېږي. عبادت یوازې لمانځه، روژې، زکات، حج او دعا ته نه ویل کېږي، بلکې د یو چا د تحلیل، تحریم او تشریع منلو ته هم ویل کېږي. دلیل یې هغه حدیث شریف دی چې امام ترمذي، امام بیهقي او نورې محدثینو په خپلو سنتو کې له عدي بن حاتم رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی دی. عدي بن حاتم د بنو تی د قبیلې د مشهور سخاوتمند حاتم تایي زوی و. هغه مسیحیت منلی و او په شام کې یې له اهل کتابو سره گزاره کړې وه. د خپل خور په دعوت اسلام ته تشویق شو. په داسې حال کې د رسول صلی الله علیه وسلم مجلس ته راغی چې د سرو زرو صلیب یې په غاړه و. هغه وایي: زه په داسې حال کې د رسول صلی الله علیه وسلم مجلس ته راغلم چې هغه مبارک د قرآن کریم د آیات لوست: اتخذوا اخبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. سورة التوبه 11 آیت. ژباړه: يهودو او نصاراو خپل علما او پیران الله جل جلاله پرته خدایان نیولي وو. عدي رضی الله تعالی عنہ وای: ما ورته وویل هغوی خو یې عبادت نه کاوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل: ولې نه؟ هغوی حرام ورته حلال کړي او حلال یې ورته حلال کړي وو او خلکو یې متابعت کړی وو. همدغه کار د هغوی مشرانو ته د هغوی عبادت کول وو. دوهم دا چې په ډیموکراسۍ کې حلال او حرام د تشریع قوي یعنی پارلمان لخوا تعینېږي او د پارلمان غړو ته د قوانینو د وضع کولو مطلق حق ورکړی شوی دی. نو په همدې اساس دوی ته د مشرعین هم ویل کېږي. په داسې حال کې چې د حلال او حرام تعینول یوازې د الله جل جلاله خصوصیت دی او په دا خصوصیت کې د بل هر چا ورګډول د الله جل جلاله د تشریع په خصوصیت کې شرک ګڼل کېږي. الله جل جلاله تعالی فرمایي: ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. سورة الشورى 20 آیات.
ژباړه: آیا داسې شریکان لري چې هغه دین یې ورته جوړ کړی چې الله جل جلاله اجازه نه ده کړې؟ په دیموکراسي کې د دین او اخلاقی امورو په اړه حکم وضع کول هم د پارلمان کار دی. د مثال په ډول که بغیر کې د پارلمان اکثریت غړي دا تایید کړي چې هم جنسبازي روا ده، نو بیا هغه یو روا او قانوني عمل ګڼل کېږي او د هغه لپاره قوانین جوړیږي او حقوق یې تثبیتېږي. او یا دا چې که زنا د طرفینو په موافقه وشي هیڅ جرم نه ګڼل کېږي. په اسلام کې دا د جرم او د سزا تعیین شرعي کار دی، خو دا په دیموکراسي کې د پارلمان حق دی، نه د شریعت. دریم، په دیموکراسي کې به د اختلاف په صورت کې منازعه د فیصلې لپاره شریعت ته نه بلکې اساسي قانون او نورو وضعي قوانینو ته وروړل کېږي، هغه چې د دیموکراسي له اصولو سره سم وضع شوي دي. په داسې حال کې چې په اسلام کې د الله جل جلاله له قانون او شریعت پرته بل هر قانون، شریعت او د فیصلې مرجع ته طاغوت ویل شوی او مسلمانانو ته امر شوی چې په هغه کافر شی وایي نه مني او د هغو خلکو ایمان در درواغو ایمان بلل شوی چې په خوله یې وایي مؤمن یم، خو فیصله د الله جل جلاله په قانون نه بلکې د بل چا په قانون کوي. الله جل جلاله په سورۃ النساء 28 آیت کې داسې فرمایي: آیا ته نه ګورې اے محمد هغه خلک چې ګمان کوي چې په هغه کتاب ایمان راوړی چې نازل شوی دی تا ته او هم په هغه چا نازل شوی و تر تا د مخه غواړي د فیصلې لپاره وړاندې شي طاغوت ته، په داسې حال کې چې دوی ته امر شوی چې طاغوت کافر شي وایي نه منئ، او شیطان غواړي هغوی ډیر زیات ګمراهان کړي. او کله چې هغوی ته وویل شي د الله جل جلاله نازل کړي کلام او رسول ته راشي د فیصلې لپاره، نو ته نه وینې چې منافقان له تا څخه مخونه اړوي. همدارنګه الله جل جلاله د هغه خلکو په هکله چې فیصله د الله جل جلاله په قانون نه کوي په سورۃ النور 40 او 43 آیت کې داسې فرمایي: او منافقان وایي چې موږ په الله جل جلاله او په رسول صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی او طاعت مو کړی وي، او بیا ځینې خلک له دې وینا مخ اړوي او نه دی دوی مؤمنان. او کله چې هغوی د الله جل جلاله او د هغه د رسول په لور وبلل شي چې رسول صلی الله علیه وسلم د هغوی په منځ کې فیصله وکړي، نو ځینې یې ناببره ډډه کوي. خو کچېرې د اسلام کوم حکم له دیموکراسۍ سره مطابق وي او د دوی مقاصد ورڅخه په یو ډول ترسره کیږي، نو بیا هغه د اسلام حکم هم مني، د دې لپاره نه چې د هغه د الله جل جلاله واجب العمل حکم دی، بلکې د دې لپاره چې هغه د دیموکراسۍ مطابق دی. په دې کار کې دیموکراتان کټ مر د الله جلاله د دې وینا مصداق دي چې فرمایي: وان یکن لهم الحق یاتوا الیه مذعنین. سورۃ النور 40 آیت ژباړه: کچېرې حق د هغوی په خوا وي، نو بیا ښه غاړه ایښودونکي د پیغمبر په لور را روان وي. د اسلامي نړۍ په ټولو هغه حکومتونو کې چې ځان دیموکراتیک بولي، فیصلې د الله د شریعت په خلاف د هغه اساسي قانون مطابق کوي چې د دیموکراسۍ له اصولو سره سم جوړ شوی وي. په دغه حکومتونو کې د اساسي قانون حرمت او قداست تر قرآن او حدیث پورته وي. کچېرې د کومې فیصلې په تایید کې هر څومره د قرآن، حدیث او شریعت دلایل راوړل شي، خو چې د اساسي قانون مطابق نه وي، د منلو وړ نه ګڼل کېږي. او د پارلمان وکیلان هیڅکله داسې قانون نشي تصویبولی چې د اساسي قانون د موادو مخالف وي. له همدې امله پارلمان یوه طاغوته اداره ده. څلورم، که په کوم اسلامي هیواد کې چې په دیموکراسۍ عمل کوي، د پارلمان کوم غړي یا جهت چې د اسلام لپاره کار کول غواړي هم وغواړي د شریعت کوم حکم یا احکام د پارلمان له لارې د قانون په حیث عملي کړي، نو باید خپل پیشنهاد د مسودې په شکل پارلمان ته د بحث او رایې اخیستنې لپاره وړاندې کړي چې یا به تاییدیږي او یا به ردیږي، او د رد کېدلو په صورت کې به بیا دغه پیشنهاد د یوې ټاکلې مودې لپاره د دوهم ځل د بحث لپاره نه وړاندې کیږي. په پورتنی صورت کې د الله جل جلاله حکم بشر ته د موافقې یا نه موافقې لپاره وړاندې کیږي چې وړاندې کوونکی او ردونکی یې دواړه له دین څخه وځي، ځکه چې وړاندې کوونکی دلته بل څوک د الله تعالی په حکم ګرځوي او بل چا ته حق ورکوي چې د الله جل جلاله فیصله رد او یا تایید کړي، په داسې حال کې چې الله جل جلاله فرمایي د فیصله هیڅوک نشي ورسته کولی. والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب.
الله 40 آیت ژباړه او الله جل جلاله فیصله کوي په هر څه چې اراده وفرمایي نشته هیڅوک وروسته کوونکی د هغه د فیصلې او هغه ډیر زر حساب کوونکی دی همدارنګه الله جل جلاله په سورۃ الاحزاب 14 آیت کې فرمایي او نه دروا هیڅ مؤمن سړی او مؤمن ښځه ته چې فیصله وکړي الله جل جلاله او رسول یې په یو کار کې چې وي دوی ته اختیار په خپل کار کې او هر څوک چې نافرمانی کوي د الله جل جلاله د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په یقین سره هغه گمراه شو په گمراهی ښکارا په دغه ډول پارلماني جریان کې د الله جل جلاله د حکم رد کوونکی د رد له عمله کافر کیږي او وړاندې کوونکی یې له دې عمله له دین څخه وځي چې بل چاته د الله جل جلاله پر فیصلې د پاسه د بلې فیصلې په حق قائل دی په دې حق له همدغه فهم د عمر بن خطاب د عمله له هغه عمل څخه هم څرګندېږي چې د یو منافق چې له یو يهودي سره منازعه او رسول الله صلی الله علیه وسلم د يهودي په حق کې فیصله وکړه خو منافق په هغه فیصلې قناعت ونه کړ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله یې عمر رضی الله عنه ته یوړه کله چې عمر رضی الله عنه پوه شو چې په دې منازعه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل فیصله کړې ده او منافق د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر فیصله د پاس د عمر فیصله غواړي نو ځکه یې هغه مرتد او بالا او سر یې ترې پرې کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یوازې دا چې په دې کار عمر رضی الله عنه ملامت نه کړ بلکې هغه ته د فاروق لقب هم ورکړ په اسلام کې لکه څنګه چې د منځه روزه زکات او حج حکم د اکثریت د فیصلې لپاره نه وړاندې کیږي او رأساً یې د تطبیق امر شوی همدا ډول حدود حجاب قصاص مولات الکفار حراموالی او نور احکام هم د تطبیق لپاره د اکثریت رائے او فیصلې ته نه وړاندې کیږي او په دیموکراسي کې دا کار د دیموکراسي د اصولو خلاف د نه منلو وړ دی